جزیه به ورکو او ځان به دې باندې خلاصو. خو اول بلاړ شو باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بحث مباحثه مناظره وکړو کدی شي هغه موږ په خپل خبرو کې راولو او هغه موږ ته ناکام شي او پړ شي ځکه چې زموږ خبره او دغه خبره یو ده. چنانچه هغه 70 کسان منتخب کړل او دغه درې مشران ورسره وو، مذهبي سربراه، سیاسي سربراه، قومي سربراه او دوی راغلل مسجد نبوي ته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره باقاعده مناظره خبرې اترې شروع کړې چې کنيمګه تاسو خبره وکړي چې څه به کوو، مخکې معاملات به د وطن او د قوم به څنګه چلو. نو ټول نه ولغیم دا خبره وکړه چې تاسو خو مسلمانان یې، یو الله خبره منئ او ته پیغمبر خپل ځان د پیغمبر وایي. نو زمونږ عیسی علی السلام هم دغه خبره کوله، خو اختلاف دا دی چې عیسی علی السلام دا د الله زوی دی نعوذ بالله، او تاسو هغه د الله تعالی په ځای باندې نه منئ او تاسو په کتاب کې په قران کې هغه تعالی خپل کلمه او کلمت الله او روح الله دا ورته ویلي دي. نو دی وجنه دا تاسو موږ سره تسلیم کړئ چې عیسی علی السلام د الله زوی دی. نو موږ تاسو سره وغیرہ د نور خبره به تسلیم کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې په دې حالاتو کې چې د نجران وفد سره د عیسی علی السلام باره کې خبره کېدله خو متوجه شي. په دې حالاتو کې د سورته آل عمران دا ابتدایي آیتونه تقریبا د 100 آیتونو نه بعد تر 83 آیت پورې هغه خطبه ده. اوس پوه شئ یعنی 83 آیت پورې د اول آیتونه تلری کې چې کوم دینه باقاعده شروع کیږي تاسو ته توجه کوم بیا غځه کې هغه د نواله تر 83 درې اتیایم آیت پورې دا الله تعالی هغه عیسایانو ته دلایل بیانوي د عیسی علی السلام د الله د زوی نکیدو چې کیندا د الله زوی نه او دا پیغمبر د الله پیغمبر دی او عیسی علی السلام دا قسم ته ما پیدا وکړو او تاسو دا خبر اومن هغه ونه منله د تسلیم نشو تیار نشول. چې تیار نشول نو بیا الله ورته ویلي چې اوس ته دته مباهله دعوت ورکړه. مباهله ویل کیږي د مقابله ته چې تمنینا تم دلایل بیانې زم دلایل بیانوم نه تمنی نه زمانم اوس بس کو نو لاړو شو یو کلاو میدان ته بوزو او اخ کلاو میدان کې به خپلو کې یو بلتا بددعا وکړو لعنت بووي په یو بل باندې چې الله مونږ کې چې هر کس دروغ وایي ستاسو په هغه باندې لعنتي تا تبا کې معنا اراده. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې ټیک ته تاسو نه منئ نو راځي چې مباهله وکړو. مناظره خوش او بحث مباحثه خوش ولا او رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف یوړو. حسن حسین رضی الله تعالی عنهما، فاطمه رضی الله تعالی عنها، علی رضی الله تعالی عنہ وغیرہ دا نور ته وای چې تیار شي دغه اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې عیسایانو سره اوس عیسایان ورته ویل چې موږ ته مهلت راکړه موږ سوچ کو. چنانچه هغه ته مهلت ملاو شو، هغه خپلو کې مشوره وکړه چې پیغمبر خو صحیح پیغمبر دی، خبره خو د الله ده، دای چې څه وای دا خو ټیک دی، دا خو صحیح ده. و خو نه منله او د زمونږ او نه منله. نو اوس کومه مباهله وکړو نو د په دعا زمونږ په حق کې قبلي او چې قبول شو نو هلاک شو، دنیا لاړه آخرت مم لاړو. نو دا سه سوچ سمجھو کو چې دینم خلاص شو او د مباهله نم خلاص شو او د دې د عذاب نم خلاص شو. چنانچه دوی فیصله وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلل او ورته ویل چې یا رسول الله مونږ ستا پیغمبري خو نه منو، ایمان خو نه راوړو، خو ستا حکومت منو، مونږ به تاسو جزیه درکو. یعنی فیصله به مونږه د اسلام په بنیاد باندې او زمونږه انفرادي ایمان د مونږ نه راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ته ځکه چې اسلام کې د غدري صورتونه دي، یا به جزیه ایمان راوړي، یا به جزیه ور کوي، یا به جنگ ته تیاری کوي، یا به جنگ کوي. نو جنگ نه خو انکار وکړو، کولای هم نشو. پته ولګی چې مسلمانان الحمدلله دی الله تعالی طاقت ور کړی او هغه نه علاوه ایمان هم نه راوړو. نو د منځنۍ صورت اختیار کو، چنانچه جزیه مقرره شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی ویلي چې مونږ ته یو امین راکا چې هغه امانتداري چې هغه مونږ نه جزیه باقاعده حصولای، دا جزیه مطلب ټیکس دا اصولای او مونږ به تاسو را لګو. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې ته مقرر کو چې دا زما د امت امین دی او دې به تاسو ته جزیه ته درځي او دې باندې فیصله وشول. دا ابتدایي آیتونو کې دغه خبره ده. ورستو چې کوم ځای کې کمی خبر دي داغي بیان متاسو وکړلو، لکه وحد ده، بدر ده، نو مشکلات دي د دې حالات باندې په دې آل عمران کې تفسیر شوی دا نو ستا سو اوري. خدا خبرم زمینی طور باندې یاد ساتي چې आवाज د تاریخ کتاب مګنی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاریخ بیانای نه، دا د هدایت کتاب دی مونږ لپاره او مکرنګ هدایت ته لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې
دغه جنبل پیغمبر راځي نه بل کتاب راځي او هغه حالت دي اوسنی حالات سره منطبق کوي لکه موسی علی السلام او د فرعون مقابله الله کوي نو دینه مراد نه دی چې موسی وو او فرعون وو او اولاد تبا کی او تبا شوی وو نه دی مراد دا دی چې موسی علی السلام په وخت کې فرعون او موسی علی السلام داسې مقابله کړې و نو ستا په وخت کې چې فرعون وی نو داسې مقابله وکړه هغه په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې عبد الله ابن ابي وو ستا په وخت کې چې دغه سي کردار وی دغه داسې مقابله وکړه دغه هدایت کتاب دی نو تاسو دغه معنا واورئ الف لام میم حروف مقطعات د دې معنا ما تاسو تفصیل سره کړی و الله چې دې لا اله نشته ده بل معبود الہ مانم تاسو شوی و معبود عبادت لایق الا مگر هوا ماغده ان نشته بل کارساز مددگار حاجت روا مشکل کشا مگر هغه ده یعنی هغه هی عبادت لایق ده مشکل کشا ده حاجت روا ده الحي همیشه ژوند ده القیوم او د هر شي ساتون کې ده بیگا آیت الکرسی کې ده الحمدلله تفصیل سره بیان شوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو روایت ته د دې بنی آیتونو دو باره کې چې په دې کې اسم اعظم ده الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اول خو تاسو اسم اعظم په پیژنئ اسم اعظم د الله تعالی دا سه راز نه ده چې چاته خود له نه ده دا کلاو خبره ده هر چاته خود له او اسم اعظم باندې کې دا مشهور ده چې دا اسم توالی او دا نوم واغستل شي دا آیات پڑھاو کړل شي نو ستا هر دعا به قبلي دا بالکل صحیح خبره ده او دې باندې کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم احادیث دي نو هغه الله باندې کې هم دي د حسبنا الله ونعم الوکیل باندې کې هم دي د آیت الکرسی باندې کې هم دي دغه آیت الله لا اله الا هو الحي القيوم دې باندې کې هم دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې باندې کې هم دي دې باندې ټول باندې کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم احادیث ده نو مراد څه دا ټول آیتونه چې کله تاسو را جمع کړئ په دې ټولو کې یو خبره موجوده ده د ټولو کې یو خبره موجوده ده هغه دا چې الله یو دی شریک نه لري الله یو دی شریک نه لري نو چې کله دا ایمان جوړ شي زمونږ د زړه کیفیت زمونږ جذبات او احساسات په دې باندې مطمئن شي او مونږ دا ایمان جوړ شو چې الله یو دی بل څوک کار الا دا چې الله یو نکی یو الله نکی نو دا ټول آیاتونه عمده کرانګي اثر کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې آیاتونو باره کې فرمان ده دغه توحید خبره ده پکې چې کله تا د هر چا نه تمکتی شي او کیږي مومن داسي دا ټول سره کیږي تاسو سره شي وي تاسو سره شي وي هم دا غرانګي چې کله مشکلات راشي پیسې شتا او شتا پیسې ولګو مشکل ختم شو پیسې ختم شو خوز بچو قرضه وکړه قرضه ختم شو اوس بچو خپلوانو ته وای خپلوانو ته ملنډ شو اوس بچو فلانه خرج کدا دا هر شی ختم شو هر شی ختم شو اوس بچو په دې وخت کې انسان یو کیفیت جوړ شي چې یا الله تا نه علاوه بل څوک نشته او دعا کې زور پیدا وشي ایمان کې قوت پیدا وشي او داغه په اسوال کې عاجزین پیدا وشي نو چنانچه الله تعالی امداد وکي همدا سي همیشه کی همیشه راځي ګرمي ډیره شي ایسی کار پری دی بجلی کم شي همت ختم شي وغیرہ وغیرہ ان چې کله بس انسان وای چې الله پر نور نه برداشت کیږي الله تعالی حالات برابر دا اسم اعظم دی همدا هغه استقرار ته ورسي چې کوم استقرار کې استاد هر چا نه تم لنډ شي او یو الله ته وای نو الله به امداد کوي او د دې دلیل په سورته نمل کې د دې دلیل دی چې افمن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء څوک د چې کله مستریر شي انسان استقرار کې راشي بیا په هغه وخت کې دعا څوک قبلای الہ مع الله د شلم سپاری شروع دریم سره آیات ته الہ مع الله آیا الله سره بل څوک الہ شته نو الله خپل وای نو دا دلیل د استقرار دراتلو چې استقرار راشي الله دعا قبلای او استقرار کله راځي کله چې تاب الله باندې یا ایمان مکمل شي یا ستا ټول وسایل ختم شي نبی استقرار راشي او استقرار کی حالت جوړ شي الله باندې ایمان مضبوط شي دغه ایمان کد استقرار نه مخکې موجود وي هم نو الله مدد کوي او کدا په استقرار حالت کی جوړيږي نو اوس تانه پختنه کومه چې دا استقرار حالت راتلل په الله باندې ایمان مضبوطي نو مسلمان د پاره د استقرار حالت راتلل فائدمندي او که نقصان دي فائدمندي هم دک خبر الله کړی دا چې تاسو باندې استقراری حالت را ولم زکا چې لعلهم يتضرعون دې د پاره دې مات عاجزي وکي نو اوس